سرسایه واجبه ده، دا د غریب حق دی. خو نن سبا منګ او تاسو په دې اطرافو کې واړه جماعتونه دي، دلته امامان منګ نیولي دي، هغوی چې دي محتاج هم دي، نو چې دغه د سرسایه پیسې هغوی ته ورکوي، دې کې به دوه اجره شي، یو به سرسایه شي او دویم دا ستا پیسې به نیک سړي ته لاړ شي. فقهاو دا خبره کړې چې کوشش به کوې دا سرسایه نیک انسان ته ورکړي. یو خو موږ او تاسو غریب یو، د علماو څه خدمت دومره نشو کولی، نو دغه سرسایه بیا کوشش وکړئ چې همدې خپلو امامانو ته ورکړئ.